د واتس اپ په وجه باندې د الک نه چې دی نو 7 لک روپۍ وواله په ډیره عجیبه طریقه باندې او د میډل فیمیلی سره تعلق ساتي د غریب خاندان سره یو تعلق ساتي ډیره عجیبه کہانی ده مکمل را سره وګورئ زمونږ د پاره به هم ډیر ذات عبرت دی ملګرو چې چرته هم داسې کارونه ونه کوي په واتس اپ میسجونه راشي ملګرو ویډیو را سره مکمل ګورئ ملګرو د الک چې دی کنه د ترز یو چې هغه په سعودي عرب کې یو مسافر و د ته एकदम د ماخامي ټیمي میسج راغی چې زما زه پولیسو نیولې یم او زمانه 14 لک روپۍ غواړي ته مال 14 لک روپۍ په دې ټیم کې راولېګا دا خپل کزن وته وای په سعودي عرب کې دی نو دا لک ولګي کنه او د ته وای کنه چې ته بچاته وینو بالکل بچاته نه رشتہ داران ته نه به زمونږ کور خلکو ته وای چې د شي نیولې د 200 روپۍ غواړي نو ته ما د 100 روپۍ راولېګا کته زما مدد کولای شي نو دا لک ولګي کنه او د روپۍ راوغستې د خپل کور نه 3 لک روپۍ راوغستې او د یو دکان نه او بل دکان نه به لګلې ځکه چې په اکاونټونه وته ورخولو اکاونټونه وته را لګلو چې د اکاونټونه ته راولېګا نو هغه بل کېدو دغه اکاونټونه ته 3 لک روپۍ ولګلې داغه نه پس چې د خپل یو ملګری د خواله لاړ او داغه نه 4 لک روپۍ راوغستلې او هغه چې دین هغه هم دغه ته ولګلې خپل کزن ته خو دې ته دا پته نه کنه چې د دې زما د کزن چې د واتس اپ چې دین دا چا هک کړه دې ته دا پته نه و ملګری چې کله 7 لک روپۍ ولګلې کړه نو هغه ته خو 14 لک پکار وي داغه نه پس چې دین دې لاړ خپل رشتہ دار ته ویلو چې زنده نو دې ته ویل چې ته به دا چاته نه وې کنه ته به چاته نه وې خو ته به سیب مال روپۍ راولې ګندې چې نو بیا هم خپل رشتہ دار ته وایو چې ما دې 7 لک روپۍ پکار دی د زما د تر زوره او هغه چې دین هغه په مصیبت کې دی هغه په جیل کې دی چې زول روپۍ ولېګم نو هغه به د جیل نه راوځي داغه نه پس چې دین هغه چې ته ویلو دیو ته ویل چې ما 7 لک روپۍ مخکې لګلې نو هغه چې دین هغه هم حیران شول هغه ته ویل کنه چې 7 لک روپۍ چې تا لګلې نو دا هم لاړې او 7 لک روپۍ ته موږ تیار نه یو داغه نه پس د الک ولګې دا د خپل ترزوی ته چې دین رنګ وکړو نو هغه ته چې زه په دیره کې مو بیګا په نه بجې زه په دیره کې ما زنه پولیسو نیولای مې سم نشته هغه نه پس چې دنو د لک نه چې دنو 7 لک روپۍ لاړې بیا هم د 7 لک روپۍ نه بچو کړه 7 لک روپۍ ته نوري هم لګل به نو 14 لک روپۍ بیا ختم شو دا نه پس د لک لګید په جړه باندې شو ځکه چې 7 لک روپۍ ته نه په یو غنټه کې په 2 غنټه کې ختم شي لاړ شي وای ملګرو تاسو ته پته چې نن سبا د غریب خاندان سره تعلق او 7 لک روپۍ ستانه لاړ شي ملګرو نو موږ ټول ته خواسته کنه چې چرته تاسو ته په واتس اپ باندې څوک میسج راولېږي نو لاول دا تحقیق کوي چې چاته روپۍ ملګي کنه تاسو سره به هم بیا داسې وشي د لک سره دی 7 لک روپۍ چونه وته ولګي دا 7 لک روپۍ تلاړي دا بوس چرته پیدا کوي د غریب او د میډل فیمیلی سره تعلق ساتي نو داغه نه پس چې 7 لک روپۍ د دینه لاړي زموږ ټول ته خواسته چې چرته هم تاسو ته څوک میسج راولېږي چې دومره روپۍ راولېږي نو داغه نه مخ کې چې دی نو لاول سبا واتس اپ ډیر ځته هکېږي د هک کېدو نه پس چې دی هغه دغه سي واقعي وسره راځي نو زموږ دا ویډیو ټول پښتنو ته ورسوي چې چرته هم داسې غلطیاں په خپل ژوندۍ کې ونه کوي څوک ته میسج راولېږي لاول دغه تحقیق کوي چې دا صحیح دی او کنه